څلورم نمبر په دې کې زموږ او تاسو سره خپل بچي بهادر جوړول دي چې زما ستا بچي بهادر وي د ورکوالي نه د جوړۍ نه خپل بچي هغه بهادر جوړي هغه به شجاعت والا جوړي عموما موږ اکثر چې خپل ماشومان قلالو د جوړۍ د وخت نه هغه په داسې سيزونو باندې یرو چې دغه بچي ورو په معاشره کې لویږي د ډربوک لویږي د په زړه کې یو خوف او یره وي د په معاشره کې بیا چا سره خبره نشي کولای د په اسلام او په دین باندې نه نشي کولای د خپل ځان د معاشري دغه حفاظت نشي کولای ځکه چې کله په جوړې کې بچي او د جاړي او سواري نو موږ ورته وایو غلې شه بداراله دارنګي پلانکی راغی سپیر راغی ګډر راغی شادو راغی شرمخ راغی نو د دې سيزونو نه د دې بچي په زړه کې او سینې کې موږ سره یره نه باسو نو چې هغه سيزونو نه موږ یرو دا بچي نو دې چې لویږي نو دې بیا ډربوک لویږي په دې کې بیا غیرت نه وي په دې کې بیا شجاعت او بهادری نه وي نو د اسلامي تربیت نه مبتدا خبره معلومیږي چې موږ خپل بچي لویو نو په داسې انداز سره لویو چې د قوي او مضبوط مسلمان لوی شي د قوي مؤمن جوړ شي ځکه نبی عليه الصلاه والسلام حدیث مبارک دی فرمایي القوي المؤمن القوي احب واحب الى الله یعنی قوي مسلمان بنده هغه مسلمان هغه مؤمن چې هغه قوي او مضبوط وي د دلیر او بهادر وي الله جل شانو دغه مسلمان سره مینه کوي چې د خپل ننګ او خپل عزت او خپل دین اسلام باندې خپل غیرت او مذهب باندې د نن کول کوي د بهادر وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې المؤمن من المؤمن الضعيف یعنی دا قوي او مؤمن مسلمان بنده د ضعیف مسلمان نه د ډرکوب مسلمان نه د بے غیرت او د یوس مسلمان نه الله دا غوړ محبوب دی چې دې سوي مضبوط وي نبی علیہ السلام فرمایي المؤمن القوي واحب الى الله من المؤمن الضعيف تکبر مسلمان دا د ضعیف او د کمزوري مسلمان نه الله ته ډیر غوړ محبوب دی او د دې متعلق د صحابه کرامو واقعات چې موږ تاسو بیا د هغه صحابه کرامو ماشومانو چې ماشومان بچی دي لیکن په خپل پیغمبر باندې په خپل دین اسلام باندې څنګه نم کړی دي څنګه غیرت کړی دي لکه جنگ احد کې چې کله د مشرکین سره جګړه و دغه متعلق راځي چې صحابه کرام میدان ته راووتل لیکن په دې صحابو کې داسې ماشومان نبی عليه الصلاه والسلام ولیدل داسې ځوانان چې هغه د عمر نه کمزوري دي او په داسې حالت کې چې بالغ نه دي نابالغ دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ماشومان راوختل او په دې کې ماشومان چې کوم هغه واپس کړ چې تاسو خپل کورونو ته ځئ تاسو د جنگ نه یې تاسو له ماشومان یې وړئ نو باندې کې دوه صحابه کرام دي چې یو نوم رافع بن خدیج دی او دویم نوم سمره بن جندب رضی الله تعالی عنهما دي دا دوه صحابه د داسې ماشومان واړو لا بالغو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دواړه واپس کړل چې تاسو ځئ د بعض صحابه د رافع رضی الله تعالی عنہ په باره کې وی چې دا ماشوم دی ورګي نه نابالغ دی لیکن د تیرانداز ډیر دی د نشانه ډیره خولي د چې کله تیر ولي غشي ولي د نشانه خطا نه دی واپس کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پرې خودو او بل صحابي سمره بن جندب رضی الله تعالی عنہ هغه ولي وکړ دی ته کوته زبجیا تو ورګي نو هغه صحابي سمره رضی الله تعالی عنہ هغه په جړه باندې واپس شو او لاړ خپل پلان پلار ته ویزو نبی علیہ السلام واپس کړم او زما امزول لري رافع رضی الله تعالی عنہ هغه واپس نه کو زه واپس کړم جړلې هغه بیا واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراوستو ویا رسول الله دا ماشوم جاړي چې زه کوړه واپس نه دم زه به خامخا jihad کې شریکېږم زه به جنگ احد خامخا کوم او دغه ماشوم ورته دام وی دا رافع چې زما امزول لري کوی زه په دې باندې زورور یم یو کو دې مال په جګړه باندې راشي نو زه دې راچولې شم دا یو ورته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکه شو په دې باندې زید باندې په جګړه باندې ورسه نو رافع رضی الله تعالی عنہ او سمره رضی الله تعالی عنہ غاړه په جګړه باندې داړه پر زول ورال نو واقعي خبر او سمره زور ورو هغه رافع راوړچو هغه راوړځو راوي پرځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړو له اجازه ورغو وی زید دواړه په جنگ کې څه کوي شریک